شروع کوم د الله په نامه. رفیع الله صاحبزاده یم. نن دویمه ورځ د ویندوز ده. مونږ پرون کله چې ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک کو دغه مینو چې را ظاهریږي دې ته پاپ اپ مینو وایي. دا مونږ پرون ټوله وویله. نن مینو چې مونږ درس وایو کله چې ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوئ دغه مینو چې ښکاره کیږي دغه مینو نن وایو. راځو ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوو ټول بار ته ځو. ټول بار کې مونږ اډرس لرو، لینک لرو، ټیبل لرو، ډیسکټاپ لرو، لینګویج بار لرو او نیو ټول بار لرو. دا څه کارونه کوي؟ کله چې مونږ ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوو ټول بار ته لاړ شو اډرس مونږ لرو. کله چې دا اډرس چک کوو نو دغه اډرس مونږ سره ظاهریږي. دلته مونږ کولی شو چې یو نه یو شی چک کوو. مثلا زه غواړم ای ډرایو ته لاړ شم. ای ډبل ډاټ انټر مستقیم زه ای ډرایو ته لاړم. ای ډرایو کې ما سره دغه فولډرونه دي. همداسې تاسو کولی شئ چې هر بخش ته لاړ شئ. مثلا ډي ډرایو ته ځئ، ای ډرایو ته ځئ، هر بخش ته چې ځئ دلته نه تللی شئ. زه فعلا ای ډرایو ته تللی یم. کوم پروګرام چې ما یم خلاصوئ دلته نه خلاصولی شئ. زه وګورم نوټ پډ شته. نوټ پډ مې خلاص کړ، نوټ پډ خلاص شو. هر خوا ته دلته نه تللی شئ. که غواړئ چې دا اډرس بار بیرته ورک کړئ ټاسک بار باندې رایټ کلیک کا، ټول بار ته لاړ شه، ټول بارز و اډرس ان چک کا، یعنی د علامې نه ووسه بیرته اډرس بار دلته ټاسک بار کې ورک شو. بیرته دوباره رایټ کلیک په ټاسک بار باندې ټول بار لینک څه کار کوي ګوره. دوباره راځم لینک چې انتخاب شو موږ سره دلته لینک په شکل بعضې موضوعات راځي لینک لري. او که غواړئ چې دغه لینک نه وي بیرته رایټ کلیک ټول بار لینک ان چک کا، بیرته موږ سره هغه ورک شو. که بیرته ضرورت وي بیرته کولی شئ فعال کړئ. ټول رایټ کلیک ټاسک بار باندې رایټ کلیک ټول بار دې نه بعد بل بخش موږ سره دی ټیبل ټابلیټ پی سی انپورټ پینل ټابلیټ دې باندې چې کلیک کې دغه یو ټابلیټ موږ سره ظاهریږي چې دلته موږ کولی شو دې کې بعضې خطونه ولیکو. دغلته کولی شئ تاسو له خط یو شی مې ولیکئ. هر شی چې ستاسو خوښ وي کولی شئ ولیکئ. دا چې غواړئ بیرته باندې کې کلوز یې کړه. دلته نه رایټ کلیک غواړم دلته دا نور نه وي. ټول بار ته ځم ټابلیټ پی سی انپورټ دا ان چک کوم دلته موږ سره بیرته ورک شو. دغه ځای کې ظاهر دی دغه به هم رایټ کلیک کې اگزیټ یې کړه چې د دې ځای نه هم بند شي. بیرته ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوم ټول بار ته ځم. دې نه بعد موږ سره ډیسکټاپ دی. ډیسکټاپ باندې چې کلیک کوم دلته وینئ موږ سره ډیسکټاپ راغی. دې ځای کې ډیسکټاپ کې بس دغه موضوعات دي، یعنی د صفحې په مخه مای کمپیوټر ده، نیټورک ده چې دغه ځایونو کې فعلا ما دا شونه ویستلي دي نیښه یې موږ ته کولی شو هم کړو. او د ډیسکټاپ ټول ایکنونه موږ ته دلته ښیي چې دغه ایکنونه ډیسکټاپ مخې کې پراته دي شته دي. که غواړئ چې دا ډیسکټاپ بیرته دلته نه ورک کړئ رایټ کلیک کړه ټول بار ته لاړ شه. ډیسکټاپ چک دی یو کلیک پې وکړه بیرته چک نه وځي او ډیسکټاپ دلته نه بیرته ورک شو. بل وخت چې موږ لرو ټاسک بار باندې رایټ کلیک کړه ټول بار ته لاړ شه نیو ټول بار لینګویج بار څه کار کوي؟ کله فعلا دا اوس چک ده چې کلیک پې کوم ان چک کېږي. دغه ژبه چې دغلته وله دا دلته راغله. دا کولی شي چې په دې منیمایز باندې کلیک کړئ او کولی شي دلته رایټ کلیک کړئ او ورته وایئ منیمایز بیرته ژبه خپل ځای ته راغله. بل بخش ټاسک بار باندې رایټ کلیک ټول بار و نیو ټول بار څه کار کوي؟ کله چې په کلیک کو موږ ته وایي چې تاسو یو فولډر یو بخش انتخاب کړئ چې دې ځای کې تاسو ته راولو. زه هم چې دغه یو بخش انتخاب کړه د مثال په ډول فوټو په نوم سلیکټ فولډر. وینه دلته موږ سره فوټو په نوم دا بخش اضافه شو او کم بخشونه چې د فوټو کې موږ ته یې اتومات ښیي فعلا وایي چې دغه بخشونه موږ ته ښیي. که غواړئ دا ورک کې بل فولډر راولئ هم یې راوستلی شئ. زه به ورته وایم چې دغه فوټ ویسته کړه. بل بخش اضافه کوم ټول بار نیو دلته ډیسکټاپ دی مخکې و یا یو ډرایو ته ځم ورته وایم چې دغه موږ سره اضافه کړه یا دغه اضافه کړه او سلیکټ دلته وینئ موږ سره راغی. کله چې زه کلیک کړم ماته وایي چې دغه بخشونه دا د درسونه
دا نوید فولډر چې دلته دی دغه پکې شته دي. زه وایم چې نه دغه نیو ټول بار چې دلته دی زه وایم دا بیرته د منځه ولاړ شي. رایټ کلیک ټاسک بار باندې ټول بار او دغه بیرته انچک کا بیرته دلته نمونه ټول بار پاک شو. دا همو مکمل ټول بار دا بخشونه مونږ وویلې. بل بخش دلته مونږ سره کیسکیډ ده. کله چې تاسو یو پروګرام څو پیرې خلاص کړئ، که هغه ورډ پروګرام وي، نوټ پاډ پروګرام وي، وورد وي، اکسل اکسس، هر پروګرام چې څو پیرې خلاص کړئ. مثلا زه مای کمپیوټر څو پیرې خلاصوم، دا ده څو دفعې ما مای کمپیوټر خلاص کړو. اوس زه کله چې ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوم دلته ګورم ما ته ښیي چې څو پیرې ده، دا وینې انتخاب کوم مای کمپیوټر مې څو پیرې شارټکټ طریق نه خلاص کوم. کله چې زه ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوم دلته موږ سره کیسکیډ ګوره را ظاهر شو. کله چې به کیسکیډ په شکل زه ما ته وښیه، ما ته وایي چې دغونه مای کمپیوټرونه دې خلاص کړي، که اکسل پروګرام وي، که ورډ پروګرام وي، نو ټول داسې په قطار درته راوړي وای دغه دي. کولی شي چې بند یې کړې، بند شو. هر څو چې دا نه بندوي ټول بندوي هم بندولی شي. دا فعلا کیسکیډ په شکل دی. زه وایم نه شو ویندوز سټاکټ په شکل یې موږ ته وښایي، په دې شکل یې موږ ته ښیي. زه وایم نه په دې شکل یې موږ ته مه ښیه. رایټ کلیک کا ورته شو ویندوز ساید بای ساید، په دې شکل یې موږ ته وښایي. اوس یې په دې شکل ښیي. زه وایم نه په دې شکل یې موږ ته وښایي. رایټ کلیک کا شو د ډیسکټاپ موږ ته وښایه. ټول وینې دلته کمباین شو، موږ ته خپله تناول ډیسکټاپ ښایي. کله چې رایټ کلیک کوو ورته وایي چې نه موږ ته بیرته شو اوپن وینډو، هغه مای کمپیوټرونه چې موږ خلاص کړي بیرته موږ ته هغه وښایه، بیرته موږ ته هغه ښیي. دا هم د دې بخش شو. زه ورته بیرته وایم چې نه موږ ته بیرته هماغه ډیسکټاپ وښایه، صحیح ده په دې شکل باندې. دا کولی شي دلته نه بند هم کړي، دا نه بند کړي. بل بخش چې موږ دلته لرو رایټ کلیک کا سټارټ ټاسک منیجر لرو. سټارټ ټاسک منیجر دې باندې رایټ کلیک کې دلته موږ ته وایي چې دغونه مای کمپیوټرونه تا خلاص کړي. فکر وکړه چې دا اکسل پروګرام دی یا وینډو یا مثلا نوټ پاډ دی یا پین دی یا اکسس دی، یو پروګرام دی بعضې وخت چې هر څه کلوز کوي، دې ځایونو چې هر څه کلوز کوي نه کلوز کېږي، یا د صفحې مخکې کې چې هر څه کلوز کوي نه کلوز کېږي، پیام ورکوي نه کلوز کېږي. نو دا بخش نه کلوز کېږي. بعضو پروګرامونو کې څه مشکل یو په یو پیدا شي. دا بیا تاسو کولی ډېر خلک بیا کمپیوټر خاموشه کړي. کمپیوټر مه خاموشه کوئ. ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوئ او سټارټ ټاسک بار منیجر ته لاړ شئ. او پروګرامونه چې دلته خلاص دي رننګ حالت دي، رننګ یعنې جریان لري چې نه بندېده، رایټ کلیک یې کړه اینډ ټاسک ورته ووایه. وینې څلور دانې یو درې شو. دا بل نه بندېږي دا مې اینډ ټاسک کړه، دا بل نه بندېږي دا مې اینډ ټاسک کړه، بس کلوز یې کړه. که دا بل بندېدو دا بیا همدې ځایونو نه بندولی شي که بندېدو. سمه ده. اینډ ټاسک تاریخ نه تاسو هغه پروګرامونه چې نه بندېږي کولی شئ دې تاریخ نه یې بند کړئ. دلته موږ پروسس بل لرو. اپلیکیشن تاسو ویلې اینډ ټاسک. سویچ ټو کولی شئ چې کوم سویچ بل بخش ته ورشئ. مثلا ګوره زه بیا یو دوه درې دفعې بیا خلاصوم. ګوره اوس مثلا چې ډیسکټاپ موږ ته وښیه. اوس بیرته دوباره ځمه چې سټارټ ټاسک بار منیجر ته لاړ شه او سویچ ټو ته لاړ شه. سویچ ټو ته لاړ شه ګوره موږ ته بیرته په دې شکل موږ ته ښیي. سمه ده. دا کلوز کا دوباره بیرته سټارټ ټاسک بار ته لاړ شه. بل بخش دلته موږ سره نیو ټاسک دی. نیو ټاسک کې هم تاسو کولی شئ یو نوی ټاسک اضافه کړئ. زه وایم نه. بل بخش دلته موږ سره پروسس دی. پروسس په واسطه تاسو هغه پروګرامونه چې رننګ حالت کې دي دلته تاسو ته جریان ښیي. 22 12 11 دغه کمپیوټر د فعلا جریان لري، ریکارډ کېږي فعلا. هغه پروګرامونه چې جریان لري رننګ حالت کې دي، که څه مشکل و یا تاسو غوښتل چې هغه بند کړئ کولی شئ اینډ پروسس یې کړئ. اینډ پروسس کړئ. بعضې وخت مثلا یو انټي وایرس ضرورت وي چې تاسو هغه انټي وایرس اینډ پروسس کړئ تر څو نور کارونه هم اجرا کړئ. نو یو برنامه کولی شئ چې اینډ پروسس یې کړئ. دا نور سروس و دا بخشونه دې کې ټول تاسو ته جریان د سی پی یو دا شیان ښیي. دا دونه مهم نه دي. مهم بخش هم د اپلیکیشن و چې ټاسک بار بعضې پروګرامونه نه بندېده او پروسس. دا دوه بخش مهم دي. بیرته ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوو. مونږ
دغه قسمتونه ټول وویلې، ټول بار، کیسکیټ، شو وینډوز سټاک، دا ټول هم وویلې. راغلو لاک د ټاسک بار. لاک د ټاسک بار ګوره څه کار کوي. زه فعلا دغه ټاسک بار ګوره پورته کش کاږم پورته نه ځي ځکه قلف دی. دغه هم زه یو دفعه بند کړم، دا بند کړم. ګوره زه اوس دا لاک د ټاسک بار فعلا دا قلف دی. زه وایم نه دا خلاص کړه، چک نه وباس. چک نه ووت. اوس ګوره چې زه پورته کش کړم پورته ځي، دې بغل ته کش کړم بغل ته ځي، دې بغل ته کش کړم دې بغل ته، لاندې ټول هر خواته څلورو خواته ځي. زه وایم نه دا بند کړه، لاک د ټاسک بار کړه. کله چې لاک شو وینې لاک شو، اوس اخوا دخوا نه ځي، هر خواته پورته بغل ته چې کش کړم نه ځي. دا وظیفه د دې وله. بل بخش موږ سره دلته پراپرټیز دی، ډېر مهم بخش دی. کله تاسو ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوئ پراپرټیز، پراپرټیز ډېر مهم بخش دی. دلته ګوره ټاسک بار لرو، سټارټ مینو لرو او ټول بار لرو، یو اندازه تکرار هم دی. لاک د ټاسک بار هماغه وظیفه وه که دا بند وي د ټاسک بار اخوا دخوا نه ځي، که خلاص وي اپلای اوکې کوئ بیا د ټاسک بار اخوا دخوا وړلی شي. دا موږ وویلې. آتو هاید د ټاسک بار که دا چک وي اپلای کې ګورئ دغه ټاسک بار موږ سره ښکاره کیږي او پټیږي. کله چې موږ ماوس ورته ورنږدې کړو ښکاره کیږي، ماوس تیز کړو بیرته بندیږي. دغه اپشن که تاسو آتو هاید د ټاسک بار انچک کوئ اپلای کوئ نو دغه عمل نه اجرا کیږي، ټاسک بار به همداسې پاتې هایډ کیږي به نه. بل بخش موږ سره یوز سمال آیکن. یوز سمال آیکن که تاسو چک کوئ دغه اپلای کوئ دغه آیکنونه واړه کیږي. که غواړئ چې دغه آیکنونه غټ شي یوز سمال آیکن انچک کا اپلای اوکې کا، دغه آیکنونه بیرته غټ شو. بل بخش رایټ کلیک پراپرټیز، دا بخشونه موږ وویلې. بل بخش ټاسک بار لوکیشن آن سکرین. ټاسک بار کوم ځای کې دا مخکې تاسو وایئ چې رایټ وي لیفټ وي باټم ټاپ وي. زه وایم باټم وي، فعلا باټم ده. زه وایم نه لیفټ وي یا ټاپ وي، یعنې دا ټاسک بار پورته حالت کې وینئ دغلته پورته راغی. دا مخکې تاسو وویلې. بیرته ټاسک بار باندې رایټ کلیک پراپرټیز او بیرته ورته وایم چې نه ټاپ نه وي باټم وي یعنې لاندې سمه ده اپلای اوکې. بیرته ټاسک بار لاندې ته راغی. یو ریفریش. ټاسک بار باندې رایټ کلیک کا پراپرټیز، دغه بخش هم تاسو وویلې. ډایرکشن انتخابولی شئ چې کوم خوا کې. بل بخش ټاسک بار بټن. ټاسک بار بټن په څه شکل وي؟ کمباین شي، always کمباین شي. کمباین when ټاسک بار is full، کله چې فول وي کمباین شي، یا هیڅ کله کمباین نشي. څه مطلب؟ ګوره زه مای کمپیوټر بیا څو دفعې خلاصوم تر څو دا ټاسک بار فول شي، دغه ځایونه ټول ډک شي. مای کمپیوټر ګوره څو پیرې خلاصوم، څو دفعې مې دا مای کمپیوټر خلاص که په دې شکل. اوس زه ګوره ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوم پراپرټیز ته ځم. دلته ورته وایم چې always combine height label. دا اپشن فعلا انتخاب دی، ټول ماته دغه شکل کې ښیي، دغه شکل کې ټول یو ځای وینئ. زه وایم چې نه په دې شکل یې مه ښیه. combine when ټاسک بار فول. کمباین یې کړه کله چې ټاسک بار فول شي. اپلای اوکې اوکې. ټول کله چې دا ټاسک بار کې نه ځایږي دا ګوره ډېر دي، ځایږي نه دلته یې کمباین کړي دي. دلته رایټ کلیک کوم او ورته وایم چې موږ ته ډسکټاپ وښیه. صحیح شو خالي. ګوره اوس دا فول دی، دغه ټاسک بار کې دلته نه ځایږي، دا کمباین شوي دي. او زه ورته وایم نه په دې شکل یې موږ ته مه ښیه. رایټ کلیک پراپرټیز ته لاړ شه او ورته وایم چې combine when ټاسک بار is full، کله چې په دې شکل نه وي باید. څنګه یې؟ هرګز موږ ته کمباین مه کوه، ده نیور یې کړه اپلای اوکې. وینئ اوس موږ ته په دې شکل ښیي. او زه ورته دا کولی شم چې یو دانه بند درکړم. که نیور انتخاب کې که 50 دانې هم خلاص کې دې ځای کې ټاسک بار کې تاسو ته خیار پروګرامونه هم چې خلاص کړي درته یې ښیي. او که وین فول ورته انتخاب کې کله چې فول شوي بیا کمباین کیږي. او که always کمباین انتخاب کې بیا همیشه یو ځای ته ټول راټولیږي. ګوره اوس کم شو. زه به تاسو وایم چې نه دغه بخش موږ ته انتخاب کړه. ګوره کمباین with فول دا اوس که انتخاب کړمه اوس ګوره ټول یو ته راټول نه شو ځکه چې دغه
لیست ډک نه دی ټاسبار ډک نه دی پراپرټیز زه ورته وایم چې نه همیشه یې موږ ته کمباین که اپلای اوکې وینې ټول یو ته راټول دي کولی شئ دلته نه دانه دانه بندم کې ټاسبار باندې کلیک پراپرټیز بل بخش دلته موږ لرو کسټم لرو کسټم کې ګوره موږ څه کولی شو دلته ما سره ډکشنري ده اکشن سنټر ده بیټري ده لنګویج ده دا ټول بخشونه تاسو کولی شئ دلته نه ان شو کوئ مثلا زه وایم هاید یې که وینې ډکشنري ما ته نه ښیي زه ورته وایم چې د اکشن سنټر څه معلومات کمپیوټر ما ته راکوي دا هم هاید که ګوره بیرغ هم دلته نه ورک شو ډکشنري هم ورکه شوه زه وایم نه بېرته یې ما ته شو که دا بل هم شو که ډکشنري هم شو که وینې بېرته هغه اکشن سنټر او ډکشنري را پیدا شوه اوکې که چې تایید هم شي صحیح شو دا بخش مربوط دی دی رایټ کلیک او پراپرټیز دا هم د کسټمایز مربوط و د دې بخش کې بل بخش موږ سره دلته یوز ایرو پیک ټو پریویو د ډیسکټاپ دا څه کار کوي ګوره کله چې موږ د کونج ته راشو د ساس سره د کونج کې موږ ته ګوره ډیسکټاپ ښیي وینې تنها ډیسکټاپ ښیي زه وایم نه په دې شکل باید نه کله چې دلته موږ ودرېږو مکس وکړو باید په دې شکل موږ ته ډیسکټاپ ونه ښیي نو څنګه به کوو ټاسبار باندې رایټ کلیک که پراپرټیز او ورته وایي چې دا چک ان چک که یوز او اپلای اوکې اوس ګوره دلته چې موږ 10 دقیقې 20 دقیقې ودرېږو هېڅ موږ ته ډیسکټاپ نه ښیي ځکه چې هغه بخش موږ ان چک که که غواړئ چې نه ډیسکټاپ وښیي رایټ کلیک پراپرټیز دا بخش یوز ایرو پیک ټو پریویو د ډیسکټاپ موږ ته وښیي او اپلای اوکې اوس ګوره کله چې تاسو دلته یو مکس وکړئ تاسو ته وینئ ډیسکټاپ ښیي دا وظیفه اجرا شي که نشي کولی شئ تاسو فعال یا غیر فعال کړئ دوباره پراپرټیز ته ځو بل بخش موږ سره دا ټاسبار خلاص شو بل بخش موږ سره سټارټ مینو ده سټارټ مینو کې موږ کسټمایز لرو کسټمایز ګوره کمپیوټر په څه شکل وي ډسپلای از ا لینک په شکل فعلا لینک په شکل ده ګوره دا زه کلوز کوم دلته زه راځم کمپیوټر ویني کمپیوټر لینک په شکل چې دا کلیک پیو کما لینک د ګوره کمپیوټر خلاصيږي په دې شکل دا زه ټول بند کما ګوره زه چې کله ما کمپیوټر ته راځم چې دا کلیک کما خلاصيږي داسې خلاصيږي زه وایم نه چې کله زه په کمپیوټر باندې ډبل کلیک کما باید په دې شکل خلاص نشي باید ما ته لیست په شکل راوځي نو کله چې پراپرټیز ته لاړ شم او سټارټ مینو ته راشم کسټمایز ورته وایم چې لینک په شکل نه د مینو په شکل وي مینو په شکل اوکې اپلای اوکې ګوره کله چې زه ډیسکټاپ کمپیوټر ته ځم ګوره لیست په شکل موږ ته راځي اوس دلته زه ډبل کلیک کوم هر څه کلیک کوم کار نه کوي ما ته د لیست نه یو دانه انتخاب که کم بخش کم ډرایو ته ځي سی ډرایو ته ځي ډي ته ځي ای ته ځي کم یو ته ځي لیست په شکل راغی دا بخشونه کولی شئ تاسو پراپرټیز ټاسبار باندې کلیک کړئ پراپرټیز او سټارټ مینو بخش نه تاسو دا عیار کړئ زه وایم چې نه لینک په شکل یې سمه ده هم په دې شکل کنټرول پنر دا ټول بخشونه په دې شکل تاسو کولی شئ چې عیار کړئ اوس زه بل بخش دلته ګوره موږ چې کله سټارټ بټن کلیک کړو دې ځای کې موږ سره رن نشته یا مثلا غواړئ دا کنټرول پنر دې ځای نه ورک کړئ دا کمپیوټر هم ورک کړئ دا ګیم هم ورک کړئ ډیفالت پروګرام هم دې ځایونو نه ورک کړئ کولی شئ چې ورک یې کړئ او یا کولی شئ کوم شی دلته اضافه هم کړئ مثلا زه غواړم دلته یو بل شی اضافه کړم ګوره رایټ کلیک پراپرټیز سټارټ مینو کې زه ورته وایم کسټمایز زه ورته وایم چې نور به ما سره دلته باید چې رن هم اضافه شي رن دې اضافه شي اما یو بخش غواړم چې هاید شي کم بخش مثلا میوزیک مونږ دلته زه وایم چې نه ډونټ ډسپلای دس آیټم دغه میوزیک مونږ ته نور مه ښیه او رن مونږ سره اضافه شو رن هم انتخاب کړو اپلای اوکې ګوره اوس چې کله سټارټ بټن ته راځو دلته موږ سره رن اضافه شو اما میوزیک په نوم چې دلته موږ سره بخش شو هغه بند شو ځکه موږ ورته چې ډونټ شو هغه موږ ته مه ښیه کولی شئ یو نه یو شی کم کړئ یا زیات کړئ موږ رن زیات کړو او میوزیک هم د لیست نه وویستو بېرته ټاسبار باندې رایټ کلیک پراپرټیز سټارټ مینو کې دا بخشونه کسټمایز تاسو وبیلئ دې کسټمایز کې بل دغه بخشونه پاتې کېږي وای ډسپلای څو دانې زه وایم ډسپلای د 14 دانې او جمپ لیست وایم 11 وي اوکې اپلای اوکې
څه معنا کله وایم دغه د 14 دانې او جمپ لیس 11 دانې مثلا کوم پروګرامي دلته تاسو ته په دې شکل وښیي چې څو دانې بخشونو باندې دا تقسیم شوی دی یا څو بخشونه دی سره اضافه دي دا موږ ورته وویل چې 11 وي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دا جمپ لیس دی او دا خپل اصلي دا مونږ ویل چې 14 وي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 دا موږ د مینو 14 وي دا جمپ لیس 11 وي په دې شکل دا کولای تاسو ټاسک بار پراپرټیز سٹارټ مینو کسټمایز د بخش نه تاسو دا عیار کړئ می ډسپلی په 14 وي او جمپ لیس 11 کولای شئ جمپ لیس زیات کې او ډسپلی هم زیات کې اپلای اوکے اوس وګوره نور موږ سره زیات شو کولای شئ چې بیخي دا لیس بیرته اول حالت ته راولئ دلته موږ سره ګوره وسایي 14 14 دي 15 دي زه غواړم دا بیرته ډیفالټ حالت ته راولم هغه اول حالت ته راولم پراپرټیز ته ځم سټارټ بټن ته ځم سټارټ مینو او کسټمایز او دلته وتم چې یوز ډیفالټ سیټینګ دغه 15 دي ډسپلی او جمپ لیس 12 دي زه دا بیرته ماته اول حالت ته راوله یوز ډیفالټ سیټینګ باندې کلیک کړه وینې بیرته لس شو اول حالت ته راغله اوکې اپلای اوکې اوس بیرته وینې دلته موږ سره لس دانې شو او جمپ لیس هم موږ سره لس دانې دي کوم پروګرامي لس دانو نه زیات وي موږ ته لس دانې ته نه ښیي ډېر نه ښیي او که کم وي کم ښیي بیرته سټارټ ټاسک بار باندې کلیک پراپرټیز سټارټ مینو دا بخش هم تاسو ویلی بل بخش دلته پاور بټن اکشن دا پاور بټن دغلته هم شته ګوره دا زه کلوز کړم دا پاور بټن دغلته هم شته په څه شکل باندې او دې ځای کې ټاسک بار باندې رایټ کلیک پراپرټیز سټارټ مینو دې ځای کې هم دا پاور بټن شته دا پاور بټن کومه وظیفه اجرا کوي دلته کول تاسو وظیفه چینج کړئ زه یم چې سویچ یوزر شي یو یوزر نه بل یوزر ته لاړ شي اپلای ګوره تاسو کله دلته راځئ وینئ سویچ یوزر شو شټ ډاون په سویچ یوزر تبدیل شو زه یم نه دا لاګ آف باید شي اپلای ګوره دې بټن نه لاګ آف جوړ شو همداسې کولی شئ چې وظیفه چینج کړئ زه وایم سلیپ باید شي کمپیوټر باید خاموش شي کله چې زه په دې بټن باندې کلیک کړم ګوره کله زه په دې کلیک کړم دا سلیپ حالت ویده کیږي زه وایم نه بیرته دا باید په شټ ډاون باندې تبدیل شي دا بټن شټ ډاون انتخابوم اپلای اوکې وینئ دا بټن بیرته په شټ ډاون تبدیله شوه وظیفه یې کولی شئ تاسو تبدیله کړئ ټاسک بار باندې رایټ کلیک پراپرټیز سټارټ مینو او دا هم د پاور بټن اکشن وظیفې وي بل بخش موږ سره دلته سټور ډسپلی ریسنټري اوپن پروګرام ان د سټارټ مینو سټارټ مینو کې او جمپ لیس کې چې مونږ سره کم مینو ټاسک بار کې چې مونږ سره کم مینوګانې دا مونږ غواړو چې صفر شي کولی شو صفر کړو دغه مینوګان دا کولی شو تاسو صفر کړئ ټاسک بار باندې رایټ کلیک پراپرټیز سټارټ مینو دغه اپشنونه زه دواړه ایسته کړه اپلای اوکې دا وینئ لیست مونږ سره ټول خالی شو دا اوس کله بیرته زیاتیږي کله چې تاسو یو پروګرام خلاص کړئ زه وایم نوټ پد خلاص کړه نوټ پد خلاص شو بیا تاسو سره لیست کې بیرته اضافه کیږي خو باید چې هغه اپشن بیرته فعاله کړئ پراپرټیز سټارټ مینو دا دواړه بخشونه زه بیرته چک کړه اپلای اوکې اوس تاسو کله دلته کوم پروګرام خلاصوئ بیرته لیست نیسي بیرته لیست کې اضافه کیږي صحیح شو کوم شی لیکلی هم شی ثبتولی هم شی زه کلوز ډونټ سیو وینئ لیست کې موږ سره بیرته اضافه شو داسې هر پروګرام چې تاسو اضافه اوپن کوئ دلته بیرته لیست کې اضافه کیږي ټاسک بار باندې رایټ کلیک پراپرټیز سټارټ مینو دلته کوم بخش نور نه دی پاته کوم قسمت راځو ټول بار هم ټول تکرار دی دا ټول مونږ ویل سمه ده ټول بار ته راځو ټول بار کې اډرس غواړئ لینک غواړئ ټابلیټ غواړئ ډیسکټاپ غواړئ هر یو چې غواړئ فایل کې اپلای اوکې او وینئ ټول بخشونه مې دلته مونږ سره راغله ډیسکټاپ راغی ټابلیټ راغی لینک راغی اډرس راغی زه وایم نه دا ټول بیرته غیر فعال کړه هېڅ په درد وایم زما نه پکارېږده بیرته راځم ټول بار وایم ته نه دا یو اډرس بار دی دا نور غیر فعال کړه د منځه یو څه اپلای اوکې ټول د منځه لاړ ته نه یو اډرس بار پات شو
دې په واسطه زه کولی شم یو بعضې پروګرامونه خلاص کړم، مثلا نوټ پاډ ته ځم یا پینټ ته ځم یا ورډ پاډ ته ځم، سمه ده، یا مثلا ډرایو ای ته ځم ډبل ډاټ انټر کار مې زر اجرا کېږي په دې شکل باندې، سمه ده. زه وایم نه دا اډرس بار مې ورک کړه، رایټ کلیک کړه ټچ بار باندې پراپرټیز ټول بار او دا هم انچیک کړه اپلای اوکې، بیرته موږ سره اډرس بار هم ورک شو. دا مکمل درس دی ټاسک بار دغه مینو چې ظاهریږي په څه شکلي سره د پراپرټیز. نن درس دومره بس دی، نوی درس چې انشاءالله نوټ پاډ دی دا به سبا ته ووایو. بریالي او کامیاب اوسئ.